د منډۍ غوې دا تقریبا 20-25 ځناور دغسې دی دا وینئ. شمالي وزیرستان کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښتې مرګ ژوبله اړولې ده. سلام ستړي مشئ، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د شمالي وزیرستان په میرعلي بازار او شاوخوا سیمو کې د سپټمبر پر 24مه د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د پاکستان پوځ سرچینې ادعا کوي چې د هغه نښتې پر مهال یې 15 وسلوال وژلي او 8 نور یې ژوبل کړي دي. پوځي سرچینو د سپټمبر پر 24مه رسنیو ته وویل چې په هغه نښته کې 4 امنیتي عسکر هم ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پوځ د ادعا په اړه غبرګون نه دی ښودلی او نه یې هم خپلواکو سرچینو پخلی کړی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټي ایم ویلي چې په میرعلي کې د څارویو په منډۍ کې د پاکستان پوځ د هوان مرمیو له امله لسګونه غواوې او میږې وژل شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د سپټمبر پر 24مه پر خپله ایکس رسمي پاڼه یو ویډیو خپره کړې او ادعا کوي چې د میرعلي د څارویو منډۍ ده. په دغه ویډیو کې وژل شوي غواوې او میږې ښکاري چې ځینې سوځول شوي دي او ځینې خلک هم ورته ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې وسلوال بریدونه، هدفي وژنې او چاودنې زیاته شوې دي. په هغو سیمو کې د ناامنۍ پر ضد خلکو پراخ احتجاجونه، جرګې او لاریونونه کړي دي، خو د پاکستان حکومت او پوځ وایي چې د ترهګرۍ ختمولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعضاء په نامه پوځي عملیات کړي ول او شاوخوا 2 کاله وروسته یې دعوا وکړه چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. په 2014 کال کې چې لکونه بې کوره خلک سیمې ته ستانه شول، نو تر څه وخت پورې امن و، خو د 2013 کال په وروستیو کې پکې هدفي او نورې حملې پیل شوې چې له 2022 کال راهیسې لا زیاتې شوي دي.